د 11 اکتوبر ورځ راغله د پښتونخوا هغه هیلې د ټول افغان ولس هغه هیله چې 10 کروړه افغانانو د دې ورځې منتظرې وې. نن هغه ورځ راغله په لشکرو افغانان پښتانان نن د خیبر ته رارسېدلي دي او قافلې را روانې دي. 3 ورځې به په دې خاوره باندې د پښتون وطن هغه مقدمه پښتون تحفظ مومنټ د پښتونخوا سیاسي او قبایلي او علما او پروفیسور او سټوډنټ ټول طبقات چې کوم د هغو مخته پی ټي ایم هغه مقدمه دي چې کوم جنوساید پښتون نسل وژنه په دې مځکه په دې پښتونخوا وطن کې د ریاست کړی دی د دې مسلح ادارو کړی دی او هغه زما وطن چې د پاکستان لوټي غلاوې پکې کوي او لاهور او پنجاب او ګجرات والا په آبادي نن به هغه مقدمه موږ د کام ته شتو او دا کام مشران د پښتونخوا وطن مشران دا په دا 3 ورځې کې موږ ته د تګ لاره راکوي. موږ ته به دا راشي چې په دې ریاست کې څه له موږ سره سوي دي آیا کې له دې ریاست سره د اوسېدلو به موږ کم تدبیر نور په شپږ اویا کاله کې څه سوي دي آیا کې شپږ اویا کاله نور دا قتل عام به پښتون برداشت کوي که به پښتون یو د دې ریاست خلاف یو مزاحمت ته وځي د بشرانو منتظر یو چې بشرانو کومه د کابل جرګې فیصله وکړه هم په هغه لار به ځو.